کله چې د مصر د پاچاهانو له درې څخه د مصریانو پاچا ټوټن خامون خزانه وموندل شوه، نو دې خبر ټوله نړۍ حیرانه کړه. شپږو سپوټه په غره کې دننه دا پټه خزانه 3000 کاله وروسته د لومړي ځل لپاره تر سترګو شوه، چې پکې بېشماره آثار او د پاچا ټوټن خامون مومیایي هم موجود وه. په دې خزانه کې موندل شوي زر ټول سوچه وو، چې بشپړ وزن یې 110,000 تولو سره برابرېږي، یعنی دا وزن نږدې له یو ټیوټا موټر سره سمون خوري. دا چې له دې خزانې ترلاسه شوي هر شی خورا ارزښتناک او قیمتي دی، خو که چېرته د دې سرو زرو په نننی عصر کې هم اټکلي قیمت ته کتنه وکړو، نو تر 800 میلیونو ډالرو پورې رسیږي. سید کریم ربزی درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایي. لرغونپوهان د دې خزانې په موندلو دې خبرې حیران کړي وو چې په نننی ماډرن عصر کې هم د سرو زرو دومره لوی تعداد ترلاسه کولو لپاره پر استخراج به تر 10 کلونو پورې وخت ونیسي. خو بیا څنګه 3000 کاله د مخه په داسې حال کې چې نه کومه ماشینري وه او نه کومه بله ټکنالوژي، بیا د هغه وخت مصریانو څنګه دا سره زر او له کوم ځایه ترلاسه کړل؟ یو فرانسوي لرغونپوه توماس پوشر له خپل ټیم سره د دې ستونزمن رازونو معلومولو لپاره میدان ته راودانګل. تر ټولو د مخه یې د کلونو په موده کې یوازې د هغو سرو زرو معاینات وکړل چې له خزانې یې ترلاسه کړي وو، او د مختلفو سیمو سرو زرو سره یې مقایسه کول. نو څو کلونو څېړنو وروسته توماس او ټیم ته یې دا معلومه شوه چې په خزانه کې ترلاسه شوي سره زر هم د پاچاهانو له همدې درې څخه استخراج شوي. اوس چیلنج وو د هغو غرونو پلټل چې پخوانیو کان کیندونکو تر دومره زیات زر راویستي وو، خو دا دومره اسان چیلنج نه و، ځکه د پاچاهانو په همدې دره کې په زرګونه غرونه وو چې په دې غرو کې هغه غر موندل کوم چې سره زر ترلاسه کول دا واقعاً یو خورا سخت چیلنج وو. توماس له خپل بل لرغونپوه ملګري سره د پاچاهانو له درې څخه 80 کیلومتره لرې ساحې ته ولاړل. په دې ساحه کې داسې ډبرې وې چې د سرو زرو ذرې پکې موندل کېدې. له همدې امله دوی فکر کاوه که چېرته سره زر له همدې ځایه ترلاسه شوي وي، نو یقیناً دلته به د هغه وخت کان کیندلو نښانې لا پاتې وي. دا صحرا تر 140,000 کیلومتره مربع پورې کېږي. ګرمي او اوبو نشتون له امله پکې ژوند ناممکنه دی. توماس پر دې باور و چې کله دې غرونو څخه په دومره زیاته اندازه سره زر راایستل شوي وي، نو له همدومره زیاتو کان کیندونکو څخه به هم کار پکې اخیستل شوی وي. په دې وچه صحرا کې تر څو ساعتونو سفر وروسته دوی د یوه غره لاندې یو عجیبه ځای ولید. په نږدې کېدو سره معلومه شوه چې دا یو پخوانی جوړ شوی کوهی دی چې اوس مهال وچ و، خو په حیرانتیا سره دلته یو بل ځای هم و چې له کوهي څخه ډېر اړین و. دوی یو پخواني خونه ولیده چې په داخل کې له لیدو څخه عبادتخانه معلومېده. د دې خونې په چت او دیوالونو په ډیر ماهرانه ډول په ډبرو کې انځورګري انځور کړې وه. کله چې دې انځورګرۍ ته په غور سره وکتل شو، نو په دې انځور کې یو داسې راز پټ و چې منل یې خورا ستونزمن و. له توماس سره راغلی لرغونپوه ملګري ویل چې په دې انځورګرۍ کې داسې رازونه څرګندېږي په کوم پسې چې موږ له مودو ګرځو. په دې انځورونو کې معلومېدل چې جوړ شوی کوهی او خونه د دې صحرا لومړی تمځای دی، چېرته چې پخوانیو کان کیندونکو آرام کوو. د کان کیندونکو ماهرینو له آرامګاه څخه تر کانونو پورې یوه نقشه جوړه کړې وه. د یوه اټکل له مخې له هرې یوې آرامګاه څخه تر بلې پورې د 80 کیلومتره واټن موجود و، چې له یوې آرامګاه څخه تر بلې پورې کان کیندونکو د رسېدو لپاره څو ورځې وخت نیو. د دې معلوماتو ترلاسه کولو وروسته توماس او ملګری یې ډېر خوښ و، خو دوی ته لا زیات سفر پاتې و، ځکه توماس له څو کلونو دې منزل ته د رسېدو هڅې کولې چې اوس ورته خورا نږدې شوی و. د بنجر په دې صحرا کې له یوې آرامګاه څخه تر بلې بیا تر نور آرامګاهو تګ، خو د سرو زرو کان ته ورته هیڅ شی تر سترګو نه شول. خو اخر هم تر 2 ورځو پلټنو وروسته توماس د یو غره په لمنه کې خورا زیاتې ډبرې ولیدې. په لیدو کې دا یو نارمل ځای معلومېده، خو توماس پر دې باور و چې دا ځای د پخوانیو کان کیندونکو کیمپ معلومیږي، او همداسې و هم په دې ځای کې داسې جوړې شوې ډبرې ترلاسه شوې چې د همدې ډبرو په واسطه له نورو ډبرو څخه د سرو زرو ایستل کېدل. دا ډبره چې په لیدو سره یو عادي ډبره ښکاري، خو په اصل کې د دې ډبرې په واسطه یې نورې ډبرې پر دې جوړ شوي ټول کې ماتولې، او د ډبرو له کرش څخه به یې سره زر ترې ځانګړي کول. کله چې د دې ځای لا زیاتې څېړنې وشوې، نو دلته له ډبرو څخه جوړ شوي نور ټولز هم وموندل شول. دا چې توماس په دې برخه کې مهارت لري، دی وایي چې پخوانیو کان کیندونکو په دې غرونو کې سورنګونه کول، او له سورنګونو به یې هغه ډبرې ترلاسه کولې او دې ځای ته به یې راوړلې چېرته چې اوس توماس موجود دی. د کان کیندونکو دوهم ټیم به ډبرې ماتولې، او تر دې وروسته به یې زر د پاچاهانو تر درې رسول. ماهرین وایي چې له کان څخه د سرو زرو د استخراج دا طریقه به خورا سخته وه،
دوی زیاتوي هغه وخت کې بس 100 طنو تر یوې هفتې کان کیندلو وروسته الا د یوې کاشغې اندازه سره زر ترلاسه کول. یعنی دا ویل به بالکل غلط نه وي چې په ټوټن خامون کې ترلاسه شوي زر به د زرګونو کان کیندونکو لخوا تر کلونو چیلنج وروسته بشپړ شوی وي. ترلاسه شوي د سرو زرو ذریعې به د پاچاهانو تر درې وړلې او هغلته به د یو ځانګړي ټیم په واسطه ترې مختلف اشیاء جوړول چې په دې کې د ټوټن خامون شکل، بوتان، مجسمې، جواهر، څوکۍ او داسې نور اشیاء هم شامل وو. په 1920 کال کې هم کله چې هاورډ کارټر دا پخوانۍ خزانه ترلاسه کړې وه، په هغه کې له دې خزانې څخه 15,000 مختلف جوړ شوي شیان ترلاسه شوي وو. د معلوماتو له کتلو او اورېدلو نړۍ مننه. کوم معلومات خوښ شوي وي له خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ.